بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست او زما د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د تریپل سیانو یا هم د سی اف اس اړوند معلوماتي ویډیوګانو په تعقیب باندې یو بلې معلوماتي او تدریسي ویډیو ته ښه راغلاست. نن د سی اف اس یا تریپل سی پر بیسیک یا اساسي اصولو باندې خبرې کوو. سی اف اسونه د خپل ځان لپاره څو اساسي او مهم اصول لري چې دا اصول موږ سره کومک کوي ترڅو موږ وکولای سو تریپل سیان یا سی اف اسونه په صحیح ډول باندې جوړ، ترتیب، تنظیم او دغه پروګرامونه تطبیق کړو. د تریپل سی یا د سی اف اس لپاره شپږ معیاري او اساسي اصول دي چې پر هر یو باندې جلا جلا غږیږو او دا خورا مهم دي. زموږ ستاسو د کار هغه اساسي او مهمه برخه جوړوي. په دې اصولو کې اول اصل دا دی چې سی اف اسونه باید د ماشومانو لپاره، د کورنیو لپاره او هغه خلک چې په سی اف اسونو کې دنده ترسره کوي د هغو لپاره خوندي ماحول او ځایونه واوسي. ځکه چې موږ وویل چې موږ په تریپل سیان یا سی اف اسونو کې د متضررو ماشومانو سره کار کوو. د هغوی لپاره رنګارنګ خدمات وړاندې کوو او کوشش کوو چې دوی هغه مخکینی ناخوالې او تجربې چې دوی تېرې کړي دي دوی د هغه حالت څخه راووځي، آهسته آهسته ریکور سي او بیرته هغه پخواني حالت ته راسي. نو چې کله موږ د هغه اهدافو لپاره کار کوو نو باید دا ماحول او دا ځایونه د دوی لپاره په کامل ډول باندې خوندي، محفوظ وي. دا اول اصل دی. اول اصل د تریپل سیانو دا دی چې د ماشومانو، کورنۍ، ټولنې او د سی اف اس یا د تریپل سی د کارکوونکو لپاره دا ماحول او ځای خوندي وي. دوهم چې دی هغه دا دی چې دغه د سی اف اسونو محیط چې دی دا باید د هر ډول فشار او ناسمې رویې ډول ډول انتقادونو څخه خلاص وي. دوهم اصل وایي چې دا محیطونه د ماشومانو لپاره د ملاتړ او هڅونې محیطونه دي. رنګارنګ فعالیتونه ترسره کیږي، د ماشومانو سره کار کیږي، دوی هڅول کیږي او د مختلفو وسایلو کوم ټولز یا هم په اصطلاح باندې سی اف اس کوم مټریل چې د هغو څخه استفاده کیږي ترڅو ماشومان وهڅول سي او د دوی د عمر مطابق په مختلفو فعالیتونو کې برخه واخلي. او بل دا چې دا محیطونه چې دا د ماشومانو د ملاتړ لپاره دي. نو زموږ ستاسې دوهم اصل دا دی چې د سی اف اس ماحول باید د ماشومانو د ملاتړ لپاره وي او د ماشومانو د هڅونې لپاره وي. دریم اصل دا دی چې سی اف اسونه چې هر چیرې جوړیږي هڅه باید وسي چې د شته امکاناتو او منابعو څخه چې په منطقه او ځای کې موقعیت لري د هغو څخه استفاده وسي. کوم ظرفیتونه چې هلته شته د هغو څخه استفاده وسي او د هغو په مټ او کومک او مرسته باندې دغه مراکز جوړ، ترتیب، تنظیم او تطبیق سي. بل شی چې د سی اف اس کې ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې د سی اف اسونو ډیزاین د هغو پروګرامونو تطبیق چې دی دې کې د ماشومانو، ټولنو، نور نهادونو، بنسټونو، دولتي مسؤلینو شتون او ګډون خورا مهم دی. ځکه په هغه بل ویډیو کې چې موږ د سایټ سلیکشن په اړه باندې یعنې د سی اف اس لپاره د ځای په انتخاب کې څو مرحلې لرو په هغه مرحلو کې هم پر دې باندې ټینګار شوی دی. هغه ویډیو که مو نه لیدلی هغه ویډیو هم درسره وګورئ. په هغو کې دغه پارټیسیپیشن یا ګډون ډیر زیات مهم دی ځکه دا ستاسو سره کومک کوي چې ته وکولای سې صحیح موقعیت د سی اف اس لپاره انتخاب کړې، ډیزاین یې په صحیح ترتیب باندې وکړې او دغه د سی اف اس د پروګرام تطبیق په مؤثر ډول ترسره کړې. نو ته به څه شي کوې؟ کوشش به دا کوې چې په مختلفو مرحلو کې کوم ځای کې چې اړتیا وي ماشومان، کورنۍ، د ټولنې مشران، دولتي مسؤلین ته د په اصطلاح باندې ګډون، نظر ورکولو فرصت او موقع مساعده سي او د دوی سره باید پر دې
او د دې پروګرام پر تطبیق باندې خبرې وسي، نظریات راټول سي او په ګډه سره د یو مؤثره او ګټور CFS تطبیق دپاره کار وسي. دا څلورم اصل دی چې ډېر زیات مهم دی. او پنځم اصل دا دی چې دا محیطونه چې دي دا ټول شموله دي او هر ماشوم حق لري چې راسي او په CFS یا تریپل سي کې په مختلفو فعالیتونو کې برخه واخلي. په هیڅ صورت باندې د تبعیض دپاره باید زمینه مساعده نسي او په هیڅ صورت باید د ماشومانو تر مابین فرق ونسي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف کار دی او دا د CFS د اساسي اصولو یا تریپل سي د اساسي اصولو خلاف کار دی. نو دا مراکز ټول شموله دي. ټوله ماشومان د هرې ژبې، د هر قوم، د هرې منطقې، د هر ټولنیز ګروپ یا ډلې ماشومان چې دي چې کله راځي CFS-ونو ته باید په CFS-ونو کې دوی ته د فعالیتونو کې د برخه اخیستنې دپاره زمینه مساعده سي. او حتی هغه ماشومان چې په اصطلاح باندې د فزیکي معلولیت سره مخامخ دي، حتی د هغو دپاره باید زمینه مساعده وي، امکانات برابر وي. په ټولو ساحاتو کې هغه امکانات او وسایل ځای پر ځای سوي وي چې دوی ته دا توان ورکوي چې دوی وکولی سي په فعال ډول باندې په CFS-ونو کې او په CFS فعالیتونو کې برخه واخلي. او اخري اصل چې دی هغه دا دی چې CFS-ونه باید یوازې تکیه پر لوبو باندې نه وي، یوازې تکیه باید پر غیر رسمي زده کړه باندې نه وي، یوازې تکیه پر دې باندې نه وي چې زه به صرف PSS کوم. په CFS-ونو کې موږ کولی سو چې څو رنګه، څو ګونې او یا ملټي سیکټورل خدمات ولرو او ترسره کړو. دا به زموږ سره کومک وکړي چې هغه د CFS په اهدافو کې چې موږ ویلو چې د دوی د هر ډول خوندیتوب اړوند ستونزو څخه به دوی خلاصوو، د دوی رواني روغتیا به بهتره کوو او د دوی هغه اصلي اړتیاوې به پیژنو او هغه به کوښښ کوو چې د مختلفو لارو او خدماتو څخه په استفادې باندې له منځه وړو. هغه د دغه اصل په تطبیق سره ترلاسه کېدلی سي. نو په CFS-ونو کې موږ کولی سو چې څو ګونې، څو ډوله خدمات ولرو او د هغو په مټ باندې وکولی سو چې د ماشومانو هغه رواني روغتیا، ویلبینګ او خوندیتوب هدف ته رسېدلي وو. دا د CFS یا تریپل سي اساسي اصول سول او په دې هیله چې دا معلومات ستاسو دپاره ګټور تمام سي او دا چینل درسره خوښ کړئ او د نورو هم مسلکو ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ او پر همدې ویډیو باندې خپل نظریات، مشورې او لارښوونې راته کامنټ کولی سئ. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.